هره ورځ په نهار یوازې 2 خرما وخورئ. ډېرې ګټې لري. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسېږئ. خرما یو بشپړ غذا او د بشپړ انرژي لاسته کولو ښه منابع ده. د خرما په ترکیب کې ټول غذایي توکي د روغتیا لپاره غوره وي، او که چېرته 2 دانې خرما په نهاره استعمال شي نو خورا حیرانوونکې ګټې لري. که د ورځې په پیل سره 2 خرما وخوړل شي نو بدن ته انرژي ورکوي. خرما له غوړیو او کلسترول څخه پاکوي چې په همدې سبب د وینې غوړ برابر ساتي او د زړه د ناروغیو مخنیوی کوي. خرما د انرژي غوره منابع ده. خرما بدن ته د چټک انرژي رسولو یو غوره منابع ګڼل کېږي، ځکه چې په لوړه کچه طبیعي شکر لکه ګلوکوز او سکروز لري، او هغه دی چې فوري انرژي تولیدوي او د اړتیا پر مهال بدن ژوندی کوي. سربیره پر دې خرما پوتاشیم لري چې بدن ورته له بورې څخه د انرژي تولید پر مهال اړتیا پیدا کوي. په خپل سهارنۍ کې خرما اضافه کړئ ترڅو د ورځې په اوږدو کې انرژي ولرئ. که چېرته د ورځې په اوږدو کې د سستي احساس کوئ نو یو څو دانې خرما د ماسپښین ناشته په توګه هم وخورئ. خرما معده او کولمه قوي کوي. د رژیم فایبر ډېرې ګټې لري، د وینې د شکر کنټرول څخه نیولې تر وزن کمولو پورې. د قبضیت لرونکو ناروغانو لپاره د درملنې یو ښه درمل دی، ځکه خرما په لوړه کچه د محلول لوړ فایبر لري، کوم چې د کولمو سالم خوځښت هڅوي او د کولمو له لارې خواړه اسانه تېرېدو ته وده ورکوي. له 8 څخه تر 10 خرما راواخلئ او د زړې لرې کولو وروسته په یو ګیلاس اوبو کې واچوئ او ټوله شپه یې پرېږدئ. سهار خرما د اوبو سره یوځای تر هغه پورې حل کړئ چې د شربت په څیر شي. دغه محلول هر سهار په نهاره یو ګیلاس څښئ، قبضیت به مو ورک شي. خرما چې د ویټامینونو غوره سرچینه ده، نو د عصبي سیستم په دندو سرته رسولو او سلامتیا کې مرسته کوي. خرما د پوتاشیم د پرېمانه محتوا په لرلو سره د دماغو چټکتیا او چټکوالی زیاتوي. پوتاشیم چې د وجود په حجرو او د بدن مایع کې ارزښتمن عنصر دی، د زړه ټکانونو او د وینې فشار کنټرولوي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.